د دعاګانو یو سیله وه چې زمانه لاړه د دعاګانو یو سیله وه چې زمانه لاړه زه مسافر وم چې مور مې د دنیا نه لاړه او همزولو وې ضمیره پاسه چغې ولې وهې همزولو وې ضمیره پاسه چغې ولې وهې ضمیره چغه دې د خولې نه تر اسمانه لاړه. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د پروګرام پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو په کم کور کې چې مور نه هغه کور بیا د دیرې په شان سړي ته ښکاري ځکه چې په هغې کور کې بیا د سترګو د خوږېدو څوک وینه نو چې سړی کور ته ورننوځي نو په چا باندې سترګې نه خوږېږي. دغه شانتې زموږ یو ملګری دی د کاټلنګ د سیمې یو ډېر تکړه شاعر چې اوس پې همدغه شانتې یو لوی غم د مور تیر شو چې مور یې د دنیا نه لاړه او وفات شوه. هغه له راغلي یو د هغه سره به خبرې هم کوو او د هغه نه به خوندور شعرونه هم اورو. ناست را سره ګران ملګري ریاست علي پروګرام کې د تارکلی و. ډېره مهرباني عمران صاحب. خبرې خو ډېرې نشم کولی ځکه چې مور یو داسې خستي چې هغه لاړه شي سړی بالکل هغه زړه مات شي. ټولو کتونکو ته زما دا خواست دی چې که ستاسو میندې ژوندی د هغې ډېر زیات قدر وکړئ، عزت یې وکړئ، دعاګانې ترې واخلئ ځکه چې نن زما نه تپوس وکړئ په ما څه تېرېږي. نو بس نور هېڅ هم نشم ویلی دې باره کې. ډېره مننه ریاست علي. ریاست دغه پیغام دی زموږ ټولو ورونو ته چې ستاسو مور ژوندۍ د هغوی ډېر عزت کوئ او د هغوی د خپو خاورې ښکلوئ ځکه چې کله دا مور بیا نه نو بیا به تا ته پته ولګي چې اوس مور څه شی دی. ریاست بھائی خبرې خو مو وکړئ خو دغه د مور دغه یادونه د باندې څه لیکلي دي چې موږ ته یې ډالۍ کړي. د مور باره کې ما یو دوه شعره لیکلي تاسو ته به ووایم چې د زندګۍ نه مې راحت او سکون دواړه لاړه د زندګۍ نه مې راحت او سکون دواړه لاړه او زه بې اسرې شوم مور پلار مې د دنیا نه لاړه. ډېر ښه شو. لا مې د پلار د غم زخمونه ښه ورغلي نه دي لا مې د پلار د غم زخمونه ښه ورغلي نه دي او د مور یادونه مې د خوږ زړګي د خوا نه لاړه. لالا ته نوې زنکدن کې زه ولاړم ورته لالا ته نوې زنکدن کې زه ولاړم ورته وخت اخري کې څو اوښکې د چشمانه لاړه. ډېر ښه. لالا چې روح ته نوتو په بېبې ښه سخته وه لالا چې روح ته نوتو په بېبې ښه سخته وه او سترګې یې پټې کړې او روح یې تر اسمانه لاړو. اوس کو ژوندون کوو په ډېره عاجزۍ به یې کوو. عمران صاحب اوس کو ژوندون کوو په ډېره عاجزۍ به یې کوو او د دعا ټول برکتونه ما او تا نه لاړه. ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه. مننه. اوس کو ژوندون کوو په ډېره عاجزۍ به یې کوو د دعا ټول برکتونه ما او تا نه لاړه چې کور ته راشم مور نوې زړه مې ودردېږي چې کور ته راشم مور نوې زړه مې ودردېږي او ډېر دردېدلې او نیمګړې نیمه خوا نه لاړه. ډېر ښه. خدایا مور پلار له مې اته واڼه جنت ورکې خدایا مور پلار له مې اته واڼه جنت ورکې او تا ته اسانه د هر څومره کوي ګرانه لاړه. نو زه ریاست ته مور په زړه داغلې پرېښودمه او پتلو د نیم خپه خو ډېر زیات د ارمانه لاړه. ډېر ښه. ډېر زبردست. ډېر ښه ریاست صاحب. داسې کو بل څه کلام دي لیکلي په دغه یادونو باندې نو چې موږ سره یې شریک کړي. یو بل به در سره شریک کړمه چې د ډېرو دعاګانو وسیلې رانه جدا شوې رانه جدا شوې او والله په زړه سورې شومه بېبې رانه جدا شوې. نو ای مور د زنکدن په وخت کې ټول درته ولاړو او د ټولو نه خفه شولې د شپې رانه جدا شوې. نو په ژوند به مې ستا هر تکلیف په خپل سره غستلو او په دغه وخت کې ډېر هم بې اسرې رانه جدا شوې. نو ته مړه شوې زه ژوندی یم نور به څنګه ژوندون وکم او زما او ستا ترمنځ شوې فاصلې رانه جدا شوې. ډېر ښه شو. مننه. ته مړه شوې زه ژوندی یم نور به څنګه ژوندون وکم زما او ستا ترمنځ شوې فاصلې رانه جدا شوې. تا ډېره تادي وکړه لا د پلار غم مې هېر نه دی او اوس چا سره به کوم د زړه کیسې رانه جدا شوې.
نو زما د دوه ارمانه په خپل زړه کې دننه یوړل زما د دوه ارمانه په خپل زړه کې دننه یوړل او په دې خبره ډېر یم بې مزې رانه جدا شوې نو ستا مرګ د ریاست د ژوند یو غټه حادثه ده ستا مرګ د ریاست د ژوند یو غټه حادثه ده او زه څه خبرو مور چې ته به مرې رانه جدا شوې په اخره کې کتونکو ته یو میسج ورکومه چې زما دا شعرونه اورې نو زما ریکوست چې زما مور دپاره یو پره درود شریف وایه او زما د مور په روح یې بخې ډېره مننه ډېره مننه ریاست انشاءالله ستا دغه پیغام به ټولو کتونکو ته رسي او هغوی به دغه دعاګانې کوي هم ستاسو مور او چې څوک هم وفات شوي هر چا ته دعا کوئ د شاه سعود صاحب په دغه شعر د اجازه تلم چې سعوده څه کیسه ماشوم خو نه سعوده څه کیسه ماشوم خو نه هر وخت جاړې وې چې مور مې نشته ډېره مننه د الله په امان